دا هغه خلک دی چې نن ورپسې دغه ابولولو فیروز بچي کنځلې کوي په دې صحابو پسې ردی به دی وایي او د دروغو قصې جوړې کړي تاسو به ما وایي وایي دا عمر فاروق رضی الله عنه نعوذ بالله لعنتونه پیلي دا داسې ظالم و دا راغې او د فاطمه رضی الله عنها دروازې وایي ما تکړه د کور او دغه رنګه اورې ورته ور واچو فاطمه رضی الله عنها له دیکې ورکړی دا په قلاره کېنه دا ټول وضاعین کذابین او د دین دشمنانو دا کهانین جوړې کړي دا کهانین دي دا ډرامې دي دا دین نه دی 2000 کتابونو کې کراغلیم دا دین نه دی دا ټوله د دروغو یو ډرامه ده او زه تاسو نه یو تپوس کوم دا سیدنا علی رضی الله عنه د دې په باره کې زموږ ستاسو څه عقیده ده چې دا څه دی د اسلام یو زمری دی که نه دی د الله د زمرو نه یو زمری و که نه علي رضی الله عنه هغه زمری د هغه د بیبي سره د څوک دا کار وکړي د فاطمه رضی الله عنها خو د هغه بیبي وه که نه او د کور دروازې دي مورلمان زما او ستا دروازه که چا ما ته که روغې پرېږدي تا نه تپوس کوم روغې پرېږدي قسم په الله به 15 صدۍ کې خو دومره غیرت په موجوده خلکو کې شته که چا دله دروازه ماته که کور ته دله اور واچو بیا دله ښځې ته لاس هم واچوي والله که یې ژوندی پرېږدي والله که یې ژوندی پرېږدي نو تا ته نعوذ بالله علي رضی الله عنه داسې بې غیرته ښکاري چې ښه د هغه د کور دروازې ته اور هم واچو ګزارونه هم دې کوي دروازې دې هم ماتوي علي رضی الله عنه دې غږ نشي کولی یو طرف ته ښځه د غیرت یې دی عزت یې دی په دې لحاظ هم تپوس پکارو بل طرف ته د نبي علیه السلام لور ده په دې لحاظ خو پکار ده چې ټوله مدینه راوچته شوی وی دا ته کومې خبرې کې زما خو هغه پیغمبرو چې په بازار کې یو یهودي د یو زنانه بېعزتي وکړله او هغه زنانه چې کوم وه د هغې هغه برقې شاته په یو سیس پورې وتړله چې پاسېدله څه سونه مونه یې اخیستله بازار کې نه برقې راښکته شوه د دې بدن نه یې وښویدله او صحابي ورپاسېد عام یو صحابي د نبي علیه السلام عامو صحابو کې دا غیرت و هغه یهودي قتل کړ تا څنګه د دې زنانه بېعزتي وکړه موږ به په مدینه کې ژوندي وو غیرتمند ته به د زنانو بېعزتي نه کوې د سر نه به ولې لوپټې او برقې راکاږې ته څوک دا صحابو بیا علي رضی الله عنه غوندې انسان او بیا دې اړو تپوس نه کوي دا د دروغو کهانیانې د دروغو داستانونه او افسانې دې دپاره چې خلک په صحابو پسې کنځل وکړي بیا راشه لږ مخکې یو څو قدمه راواخله دا علي رضی الله عنه وروستو چې کله عمر رضی الله عنه خلیفه جوړیږي او ورپسې جواب لیږي عمر رضی الله عنه ستا د دې لور سره ام کلثوم رضی الله عنها سره نکاح کول غواړمه علي رضی الله عنه ورته ټیک ده چې زما لور غواړي نو ستا نه ښه سړی به بل څوک د ده په ښځه دې ګزارونه کړي او د کور دې دروازې ماتې کړي ستا د کور چې څوک دروازه ماته کړي اور ورته ور واچوي او په ښځه دې لاس اوچت کړي بیا وله لور ورکړې تا نه ته به بیا وله لور ورکړې بیا وله رښتې ورکړې هغه علي رضی الله عنه خو عمر فاروق رضی الله عنه خپله لور ورکړه ام کلثوم علي رضی الله عنه خو د عمر فاروق رضی الله عنه سخر جوړ شو او لور خلک هغه چاله ورکوي چې د زړه نه ورسره مینه یو خاندان چې ستا خوښ شي زړه ته دې پریوځي اله ورله لور خور ورکې والله چې ستا یو کس بدي شي یا د هغه خاندان او د کور ماحول خوښ نه قسم په الله که لور خور ورکې دا به بیا ته ډېر بې غیرته یې نو یا به قمقل عقل به درکوي یعنې علي رضی الله عنه خو دومره مینه کړې ده راشه د نبي علیه السلام کورنۍ وګوره د علي رضی الله عنه د تره زوی دی عبدالله ابن عباس د نبي علیه السلام هم د تره زوی دی عبدالله ابن عباس هغه یو حدیث نقل کوي پرون هغه حدیث مونږ ویلو غالبا درس کې کابل پرون د نسائی په درس کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی او د علي رضی الله عنه د تره زوی دی که د عمر رضی الله عنه دونه زیاتي کړی وی نو د نبي علیه السلام د تره زوی او د علي رضی الله عنه د تره زوی به عمر رضی الله عنه سره داسې مینه کوله عبدالله ابن عباس فرمایي دا حدیث ما د ډېرو صحابو نه اورېدلی دی خو یو پکې ما ته ډېر ګران دی او ډېر راته محبوب دی او هغه عمر ابن خطاب دی رضی الله عنه حدیث چې کله وایي عبدالله ابن عباس وایي د ډېرو صحابو نه مې اورېدلی دی خو یو نوم پکې اخلم ځکه دا ما ته ډېر محبوب دی د ده نه مې اورېدلی او هغه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه دی راشه د نبي علیه السلام د کورنۍ د عمر رضی الله عنه سره څومره مینه ده څومره محبت دی کم مقام دی په زړه کې کم قدر او منزلت دی په زړه کې علي رضی الله عنه خپله جګر ګوشه او د جګر ټوکړه وله ورکوي لور وله ورکوي په نکاح باندې دا دروغو کهانین د دروغو داستانونه زما محترم ورونو دې نه ځان ساتل پکار